عزتمند اسماعیل شاهد سے بتا زو پیجنې په دې سیټ کې دا یو داسې کردار والا سړی دی چې د هر چا په مخ کې خندا راوستلې او نن یو څو خبرې کړې چې ډېرې قیمتي او وزني خبرې اسماعیل شاهد صاحب دا خبره ووري بیا ورسره زه هم یو څو خبرې او بل لوی خبردار چې زموږ ملک د جمهوریت نه دی جی بالکل نه دی دې ته د شریعت پکار دی د قرآن قانون پکار دی د الله قانون چې نه راغلی که نه دا ملک چې دی دا نه سمیږي دا بیخي نه سمیږي بالکل نه سمیږي شریعت عزتمندو تاسو د اسماعیل شاهد صاحب دا خبرې واورېدلې واقعي چې کله د شریعت نظام راغللو نو بیا به چې دی څوک د غلا جرأت نشي کولی چې غلا وکړي څوک به د ډاکې جرأت نشي کولی چې ډاکه وکړي څوک به د زنا جرأت نشي کولی چې زنا وکړي څوک به د چا حق نشي قبضه کولی په ناحقه سره یعنی ځمکې ډاکې کورونه قبضه ګروپ دا شیزونه به ختم شي غلا به ختم شي ها چې کله جمهوریت وي نو بیا په جمهوریت کې نن سبا نشته څوک به قتل نشي کولی په شریعت نظام کې ځکه چې په شریعت نظام کې قصاص دی قتل په بدل کې قتل دی دغه شانتي د زنا دپاره خپل حدود دي د غلا دپاره خپل حدود دي نو اله به امن راځي ځکه شریعت نظام کې امن دی عدل او انصاف دی کله چې یو قانون یو ملک کې عدل او انصاف وي نو بیا هلته کې امن او چین او سکون او راحت وي جمهوریت کې امن او دا نشته ولې نشته چې عدل او انصاف نشته کله چې عدل او انصاف راغلو امن په خپله باندې راشي ځکه جمهوري نظام کې وکیل له پیسې ورکه جج له پیسې ورکه ستا فیصله وکړي ته چې ورته سوې هغه شانتې وکړي دلته قتل وکړه جمهوري نظام کې 3 میاشتې 2 میاشتې څه کې چې بس په سبا باندې همداسې کلاو ګرځي بغیر د تاڼې نه تلو نه بغیر به ستا چې دې خبره منله کېږي ولې چې بس دغه شیونه هر ځای فیصله کوي نشې تماشې به ختمې شي شرعي نظام کې یو کار به غلط نه کېږي ولې چې عدل او انصاف د قرآن او حدیث مطابق ژوند تېرول دي الله چې څه ویلي هغه شانتې زندګي به تېرول نو بیا به څوک جرأت نشي کولی چې غلط کار وکړي ځکه چې غلط کار کوي نو د هغې لپاره په شریعت کې حدود او قصاص یعنی سزا ورته مقرر ده شرابخور ته خپله سزا ده زناکار له خپله سزا ده غل له خپله سزا ده دغه شان قاتل له خپله سزا ده نو هر یو شي دپاره خپل حدود پکې مقرر دي نو ځکه چې دی کله شرعي نظام چې راغلو تاسو په هغه کې امن او چین او سکون او راحت ګوره ریاست مدینه خلک خبرې کوي او حقیقت کې هغه ټایم چې وګورې که نه صحابه څنګه او صحابه اوله کې د اسلام راوړلو نه مخکې د دې خلکو زندګي تاسو به واقعیت اورېدلي وي چې څومره د جهالت تیارې وي خو چې کله په نبي کریم صلی الله علیه وسلم محنت وکړلو نو بیا ته صحابه جوړ شو صحابه امن نو عدل نو انصاف نو امن به چېرته نه راشي خلکو به چې دی په کلونو دښمنیانې کولې داسې زندگی ولري خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړل نو بیا یو قانون راغلو چې قانون راغلو په هغې باندې زندگی تېرول شروع شو چې هغې ته شریعت نو په شریعت کې امن پکې ولې دی چې عدل او انصاف کله چې عدل او انصاف وي نو بیا په خپله باندې امن راشي نو مونږ ته پکار ده چې څومره خلک لګیا دي په دغه دور کې د شریعت دپاره منډې تړلې وهي د هغوی دپاره دعاګانې وکړو چې یا الله دا خلک په د خپل جدوجهد کې کامیاب او په ظاهره هم ګورو چې کوم خلک لګیا دي مونږ د هغوی ملاتړ جوړ شو